پردي حق د واپس کولو کوشش وکړئ، خصوصا چا سره د خور حق وي د پلار په میراث کې حساب وکړئ. دنیا ژوند ډېر معمولي دی. ګوره دا خبره ځان سره یاد وساته، که الله تاته لیکلی والله العظیم د دې بدله به درکړي، د دې پلس چنده او سل چنده به درکړي، خو د خور حق ته مه غله کېږئ. د خور حق د پلار په میراث کې چې پلار دې وفات شوي او د پلار نه څه میراث پاتې شوي هغه تقسیم کړئ او په صحیح طریقې سره ورونه خپله حصه والئ، مور ته خپله حصه ورکړئ، خویندو ته خپل حصې ورکړئ. د خویندو او د موره یا د کشر وروره چې هغه نه پوهېږي یا هغه معذوره وي د هغه په حق باندې ډاکه مه اچوئ، خپل اخرت هم تباه کوئ. والله العظیم دغه مال او دولت به ستا بچي خوري سبا، لیکن حساب به تا سره کېږي. نه مخکې ورځو کې یو ځای کې روان وم، یو حاجي صاحب را سره و، ډېره ښایسته خبرې راته وکړه او ډېره د عبرت خبره راته وکړه. هغه خو په خندا کې وکړه، وایي مولانا صاحب دا پلازي درته ښکاري؟ زموږ په مارکیټ کې موږ روان وو، مال بالکل ښکاري. وایي دا ټولې د مړو دي. مولوي صاحب دا څه خبره کې؟ وایي ګوره دا د فلانکي حاجي صاحب ده، 10 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د فلانکي حاجي صاحب ده، دا 20 کاله مخکې وفات شوی دی. دا بله د زه حیران شوم، څه عجیبه غوندې اتفاق و. لیکن ما یو خبرې ته سوچ طرف ته لاړم او ما ماستان کې درس کې هم دا خبره وکړه چې نه د حاجي صاحب دا خبره وکړه او خبره وتیره شوه، لیکن زما په زړه کې یو درد دا پیدا شو چې حاجي صاحب په پلازه ودروله او پلازه به ډېر په عربونو کروڑونو روپو باندې دا ځای به یې اخیستې او بیا به یې جوړه کړي او بیا به یې آباده کړي. خو افسوس دی په هغه حاجي صاحب چې په حرامو باندې دا پلازه ودرولې وه. نن تللی دی قبر کې پروت دی. عدالت د الله تعالی ته ځان سپارلی دی. که چېرته پردی حق خورلې وي، حرام راټول کړی وي، ظلم او دوکۍ کړی وي، مؤمن مسلمان سره خیانت کړی وي او هغې باندې ملاوټي شی خرڅ کړی وي، ځان خو یې برباد کړ. نوسي او کډوسي او بچي به یې پې مزې کوي. او که چېرته یو سړی داسې و چې دا جدا یې د پلار و او هغه ته بیا په میراث کې پاتې شوی و او د هغه د خور حق په دې کې و او هغه یې نه ورکړی، نن خو په قبر کې پروت دی، په تورو خاورو کې پروت دی. ستا بچي نوسي او کډوسي پې مزې کوي، حساب یې تا سره کېږي. ظلم مه کوئ، خپل آخرت مه بربادوئ. دا پلازي دی او که دا دوکانونه دی او که دا ماڼۍ دی او که دا هر څه دي، دا هر څه پاتې کېدونکي دي. د خپل آخرت باره کې هېڅ سودا مه کوئ. او زه دا خبره کومه که چېرته یو انسان داسې وي چې دا هغه هر څه په دې باندې ختمیږي چې یو سودا وکړي، هغه دې دا سودا وکړي. که د مال ختم شي، که دا پکې د دوکان نه خلاص شي، که دا پکې د خپل کور نه خلاص شي، د خپل ګاډي نه خلاص شي، دا سودا وکړه، لیکن د آخرت نقصان مه کوه. او هغه د سودا دا ده که تا سره د خور حق وي هغې ته یې وسپاره. د بل مسلمان ګاونډي حق دی، چا سره شریک وي د هغې حق دی، حقدار ته حق ورکړه. والله لږ وخت به تا باندې تکلیف راشي، بیا به الله تعالی ته رزق درکړي، فراخه رزق به درکړي او دومره رزق به درکړي چې بیا به یې سنبالولی هم نه شي. لیکن حرام مال ته او پردي مال ته دې ته کله هم زړه مخه کوه. لهذا موږ تاسو ته پکار دي چې د مغفرت میاشت ته موږ توبه وباسو. او الله تعالی فرمایي یا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ایمنه امیده کېږي زما د رحمت نه، زه ګناهونه به هم بس ګناهونه چې بخي موږ ته پکار دي چې توبه وباسو او توبه الله تعالی ډېر خوشحالېږي. زه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا قول بار بار پیش کوم. هغه به فرمایله چې زه په دې نه یېرېږم چې ستاسو توبې به قبولې نه شي یا به ستاسو دعاګانې قبولې نه شي، لیکن د دې خبرې نه زه ضرور یېرېږم چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ او دعاګانې غوښتل به پرېږدئ. حقیقت دی چې موږ توبې نه وباسو. رمضان مبارکه میاشت ده، ډېرې ښایسته ورځې پاتې دي، لږې تېرې شوې او ډېرې پاتې دي. توبه وباسئ، رب العالمین سره صلح وکئ، خپل ګناهونه په الله معاف کړئ. که 10 کاله وي او که 50 کاله وي، ګوره که تا نه هېر شوي رب العالمین هر څه لیکلي دي. لا